سلام، شپږمې جلسې ته ښه راغلاست. ستړي مه شئ، ورځ مو په خیر. راځو هغه مهمه موضوع چې نن موږ وایو هغه نوم د جنس له مخې و. تېره جلسه کې موږ وویل نوم د جنس له مخې په دوه ډوله و، یو مذکر او بل مؤنث. خو موږ دا وویل چې څنګه موږ مذکر او مؤنث سره پیژنو، څنګه یې سره جلا کړو، څنګه یې پرتله کړو، څنګه یې موږ په کانکور کې وپیژنو، کومې علامې دي چې موږ ته په لاس راکوي هغه نوم چې دا مذکر ده او دغه مؤنث ده. راځم ګلونو، موږ وویل دغه د ګرامر درس لازم او ملزوم ده، دا سرنښتې دي، زنځیر وغوندې دي. که دا حلقه زده کړه، دا حلقه ته پخپله زده کوې. نو راځم موږ هغه اولې جلسې دومې جلسې ته بیرته ځو، یا لومړۍ جلسې ته په دومه کې مې یادونه کړې وه، هغې ته بیرته ځو. موږ ویل 46 اوازونه موږ لرو. څو اوازونه لرو؟ 46. راځم دا 46 اوازونه دا په دوه ډولو ویشم. نیمې مذکر ته راځي، نیمې مؤنث ته راځي. که د مذکر نوم په پای کې راغله، مذکر هغه علایم چې موږ جدا کړي دي، او دا علایم که د مؤنث نوم په پای کې راشي، بیا نو مؤنث نوم هغه ته ویلی شو. راځم دا علایم کوم دي؟ اول مذکر. موږ یاګانو نه شروع کوو. څو یاګانې مو درلودې؟ 5. یوه یا دا یا دا حمزه والا یا دا په سش کې راتله، په فعل کې فعله یا موږ ورته ویلی وه. صحیح؟ نو دا په نومونو کې کار نه لري، دا هېڅ په نومونو کې راځي نه، دې نه تېرېږو. یوه یا دا مذکر، ولې 3 یاګانې نورې که راغلې د نوم په پای کې دا مؤنث دي. کومې 3 یاګانې؟ دا به لږ اخوا ته ولیکم تر څو پورې چې دا تخته کې ځای شي. دا یا که راغله مذکر، ولې دا 3 یاګانې که راغلې، یوه یا، 2 یا او 3 یاګانې، دا مؤنث دي. موږ واوونه په څو ډوله ویشلي وو؟ 3. وګورئ ځوانانو، موږ یو واو، 2 واوه، دا که د نوم په پای کې راغله مذکر، ولې دا واو که د نوم په پای کې راغی مؤنث. موږ د دې تر څنګ هیګانې، که دغه هی راغله دا مذکر، او که دا هی راغله مؤنث. که الف د نوم په پای کې راغی مؤنث، ولې که اصلي توري راغله، کانسوننټ توري راغله، کانسوننټ دا مذکر. نو موږ ویلو دا علایم څو دي؟ 6. دا علایم څو دي؟ دا هم 6. دا علایم هم 6. دغه 2 حالت یې موږ ویلي وو. دا پاکوم تر څو پورې چې بیا تاسو اشتباه سره مخ نه شئ. موږ اوس کوم حالت کې لګیا یاستو؟ دلته دا دې حالت کې لګیا یاستو. نو دا څو شو؟ 2 4 6. دا پوره شو. راځم نارینه 1 2 3 4 5. شپږم کوم توری دی؟ توری خو خلاص شو، اوازونه خو خلاص شو، خو شپږم کوم یو دی چې مذکر راځي؟ موږ داسې وایو که چیرې دا یا راغله د نوم په پای کې دا یا کومه یا ده؟ څرګنده یا. د څه اواز ورکاو؟ د ای. که چیرې په نسبتي نومونو کې راغله، په کوم نومونو کې؟ نسبتي نومونو کې راغله دا یا، دا نوم کوم نوم دی؟ نارینه. کوم نوم نسبتي نوم دی؟ کوم نوم ته موږ نسبتي ویلی شو؟ هر هغه نوم چې نسبت د کسب کار نه موږ ورته هغه نوم اخلو. کسب کار وظیفه هغه نوم موږ ورته اخلو، دې ته نسبتي نوم وایي. موږ وایو موچي اصلي نوم احمد محمود سیار څه دی؟ هغه سره موږ کار نشته، خو موږ موچي ځکه ورته وایو کسب دی، کار دی. موږ ورته وایو دوبی خشکشوی. کارشان است، وظیفهشان است. نسبت به کار وظیفهشان من اسم میگیریم، به این خاطر این را نسبتی میگم. من میگم مستری، من میگم دولچی، سرنیچی، نسبت کسب کار. امی اسم گرفته میشه، ایره چی میگم؟ نسبتی اسم. هرگاه اسم نسبتی بود در او حالت اسم مذکر، در غیر آن اسم مؤنث. میایم این حالت تشریح میکنم. هر اسم که در آخرش این یا نرمه یا که صدای آی میته بیاید، اسم مذکر است، مثل زمرای، مثل سړی، منګی.
هر اسم که صدای این واو بته، این واو صدای چی میته؟ یو. بیاید او اسم مذکر است، مثل تالو، مثل سالو، مثل کچالو. یگان کو شاگردا خنده میکنه که اسم کچالو چرا مذکر و مؤنث؟ بچه من کچالو را نمیگم، خب هر چیز که است، ولی اسم کچالو مذکر و مؤنث داره، ما به اسم سر کار دارم، درست؟ یا دیگر نام ها اینه، هر اسم که صدای او بته، او هر واو که صدای او بته اسم مذکر، مثل پلو، مثل کندو، مثل لو، درو که میگم. هر اسم که صدای ا بته، یا هی کوچک بود، هی کوچک اگر به یادتان بیاید، ای بیاید اسم مذکر، مثل پسه، مثل زړه، تره. به یاد داشته باشید یک صدای آ بود، یک صدای ا بود. ا کی است مذکر، آ کی است مؤنث. اینه هر اسم که در آخرش کانسوننت باشه، چی باشد؟ کانسوننت، کانسوننت بی صدا باشه، او اسمی مذکر است، مثل احمد، مثل قلم، مثل حسن. ببین نون، ببین میم، ببین دال. پس دال، میم، نون این حروف کانسوننت بود. یک حروف واول داشتیم، 7 صدا داشت، 4 حروف الف واو یا هی بود، به یادتان بیارین. پس دیگر حروف کلش کانسوننت بود. اگر در آخر اسم آمد اسم مذکر. میایم به اسم مؤنث. هر اسم که در آخرش اینمی یا باشه، ای اوگده یا که صدای ای میته، صدای